السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته قدرمنو ملګرو ټیکس چینل ته بخیر راغلاست. سمیع الله عبید یم از موږ تاسو د نن ورځې مایکروسافټ وینډوز 10 پروګرام د درس موضوع به یوزر اکاونټ موږ تاسو براسو کنټرول پینل باندې وکلیک وکړو. کله چې موږ کنټرول پینل باندې کلیک وکړو نو موږ تاسو براسو یوزر اکاونټ و انتخاب وکړو. کله چې موږ یوزر اکاونټ انتخاب کړئ نو دلته موږ تاسو د خپل کمپیوټر د یوزر اکاونټ تنظیمات تر سره کولای شئ. لومړی سر کې راځي میک چینج ټو مای اکاونټ ان پی سی سټینګ کولای شئ دلته پی سی سټینګ کې د یوزر اکاونټ تنظیمات تر سره کې کلیک ور باندې کوو. کله چې مو کلیک ور باندې وکړو لومړی د تصویرو اړوند موږ تاسو پر د یوزر اکاونټ باندې یو تصویر درولای شئ. کیمرا کې اوسنۍ تصویر چې هر تصویر اخلي هغه ایستلای شئ. که نو له کمپیوټر څخه یې راواخله براوزر ته کلیک کړئ. کله چې د براوز کلیک کړئ نو په کمپیوټر کې چې هر ځای کې تا تصویرونه ایښي وي هغه انتخاب کړه. د انتخاب کولو سره سم تاسو تصویرونه ټول مخې ته راسي. اوس چې تصویرونه مخې ته رالل نو کلیک ور باندې وکړو او چوز پکچر انتخاب کړه تر څو پورې دا تصویر ور باندې ودرېږي. اوس به ستا پر یوزر اکاونټ باندې همدغه تصویر ولاړ. دوم اپشن کې ایمیل اینڈ اپس اکاونټس دی. دلته کولای شئ ایمیل اکاونټ کمپیوټر ته اضافه کړئ تر څو ستا په کمپیوټر کې بیا ایمیل اکاونټ هم موجود وي او پکې کې راخلاصي. ساین ان اپشن کې ته کولای شئ د کوډ تنظیمات تر سره کې لومړی راځي ریکوایر ساین ان. دلته ته کولای شئ ورته انتخاب کړئ چې تسلیف حالت څخه وروسته د کمپیوټر پاسورډ وغواړي که یا نو لومړی کې راځي دلته نیو ور انتخاب دی. که چیرې نیو ور انتخاب یا د تسلیف حالت څخه وروسته چې ته کمپیوټر کله فعاله کړې نو ستا څخه پاسورډ نه غواړي. او که چیرې ته ورته انتخاب کړې وین پی سی ویک اپ فرام سلیپ نو اوس کله چې ته کمپیوټر له سلیپ حالت څخه فعاله کړې ستا کمپیوټر به ستا څخه پاسورډ غواړي. فینګر پرینټ دلته موږ تاسو کولای شئ کمپیوټر ته انتخاب کړو چې کمپیوټر د زموږ په لاس سره خلاص یعنی موږ د خپل لاس یو ګوته ورته انتخابوو تر څو پورې کمپیوټر کوډ ور باندې خلاصي. موږ کلیک ور باندې کوو او ګیټ سټارټډ وو. کله چې موږ ګیټ سټارټډ ووایو زه لارښوونه راته کوي چې موږ باید خپل لاس پر سکینر باندې کښېږدو. نو موږ داسې راځو پر سکینر باندې په خپل لاس هغه کومه ګوته چې تاسو انتخاب کړې ده هغه کښېږدي او ورو ورو به حرکت ورکوي تر څو پورې دا پروسه یې پوره کېږي. کله چې دا پروسه پوره شوه نو ستاسو سکینر به ستا ګوته وپېژني او له هغه وروسته به تا ته په همغه طریقه سره کمپیوټر خلاصي. اوس سکینر ته زموږ د ګوتې درک معلوم شو او وایاخلئ ورسره نو سیټ اپ پین به کلیک کوئ او یو کوډ به هم ورسره ورکوي. لومړی به تاسو خپل د کمپیوټر زوړ پاسورډ ورکوئ چې کوم پاسورډ تاسو ورکړی وو تر څو پورې اجازه واخلئ. کله چې مو واخله اوس دلته تاسو کولی شئ یو بل پاسورډ هم ورکوئ. نو زموږ ستاسو د کمپیوټر لپاره به 3 پاسورډ است. یو فینګر پرینټ دی، یو هغه پاسورډ چې موږ تاسو له مخه ورکړی وو، یو د پین پاسورډ. نو اوس موږ تاسو د پین پاسورډ هم ورسره ورکوو. دلته به د پین په پاسورډ کې به دا ټیک مارک ولګوئ چې حروف او عدد دواړه پکښې کې راسي. اوس به یو عدد ولیکئ او بیا به څو حروف ورسره ولیکئ تر څو پورې دا دواړه پکښې کې شامل شي او ورسره راسي. موږ تاسو دا انتخاب کړل اوس اوکې ور باندې وو. کله چې مو اوکې وویل نو زموږ ستاسو کمپیوټر به دغه فینګر لاک واخلي او بیا په فینګر لاک سره خلاصیږي. اوس موږ تاسو دلته فینګر لاک ورته اډ کړئ. دوهمه موضوع چینج یور اکاونټ پاسورډ ده یا که چیرې موږ مخکې پاسورډ نه وي ورکړی نو دلته کریټ اکاونټ پاسورډ راته لیکل شوی. اوس موږ کولی شو دلته کلیک ور باندې وکړو او خپل اکاونټ پاسورډ تغیر کړو. لومړی به زوړ پاسورډ ورته ورکړي. کله چې مو زوړ پاسورډ ورکړئ نیکسټ به کلیک کړئ. اوس ته کولی شئ نوی پاسورډ ورته ورکړئ نو نوی پاسورډ به ورته ورکړئ. دوهم ځل به بیا همغه نوی پاسورډ چې کوم تا ورته انتخاب کړی دغه به ورته ورکړئ او پاسورډ هینټ کې به داسې یو څه ورته ولیکئ چې تاسو دغه خپل پاسورډ در په یاد کړي. نو کوشش وکړو هغه پاسورډ دوباره دلته مه ورکوئ بلکې جلا یو پاسورډ ورته ولیکئ تر څو پورې تا در په یاد کړي. که مو نه ورته لیکئ بیا بیخي مه ورته لیکئ. زه اوس ورته لیکم فرض که زه ورته لیکم چې نو نیډ هیڅ ضرورت یې نشته. همدغه دی نور یې کلیک کوم او فینش ورته کلیک کوم. زما د کمپیوټر کوم پاسورډ چې و دا پاسورډ بدل شو. چینج پین داسې اوس موږ تاسو فینګر لاک کې پین کوم ورته انتخاب کړئ دا پین هم بدلولی شئ. که د چینج ورته کلیک کوئ بدلیږي او که د ریموو ورته کلیک کوئ لکه فینګر لاک دا هم له منځه ځي. موږ تاسو چینج ورته کلیک کوو. لومړی به زوړ پاسورډ ورکړئ بیا به 2 ځله نوی پاسورډ ورکړئ تر څو پورې پاسورډ درته بدل شي. بله د پاسورډ موضوع کې فیکچر پاسورډ ده. دلته بیا موږ کولی شو تصویري پاسورډ هم ورته ورکړو. موږ تاسې اډ ور باندې کلیک کوو. اوس لومړی به راسو موږ تاسې په خپل د کمپیوټر هغه زوړ پاسورډ ورکړو. کله چې مو زوړ پاسورډ ورکړئ چوز پکچر ته راځو او په چوز پکچر کې موږ تاسې یو تصویر انتخابوو تر څو بیا موږ خپل کوډ ور باندې راخلاص کړو. فرض کړئ ډسکټاپ باندې ما دا تصویر ایښی دی نو دا انتخابوم. دا تصویر چې مو کله انتخاب کړئ نو اوس په دې تصویر کې ورته وایي چې یوز دیس پکچر. اوس په تصویر باندې ځینې نښانونه ږدي څو پورې ماته راخلاصي. فرض کړئ زه تصویر پر دغه ښه باندې 3 وارې کلیک کوم پر همدې ځای باندې تر څو پورې بیا ماته په دغه ځای سره دا کوډ راخلاصي. نو موږ تاسو کلیک ور باندې کوو چې دا پروسه پوره شي. دوهم ځل بیا دا پروسه تکراروو 3 وارې کلیک ور باندې کوو. اوس فینش کلیک کوو. کله چې مو فینش ور باندې کلیک کړئ نو زموږ ستاسو کمپیوټر همدغه پاسورډ هم واخلي او څو په دې پاسورډ سره هم راخلاصیږي. نو زموږ ستاسو کمپیوټر 4 پاسورډ شو. دلته موږ تاسو ته لومړی فینګر لاک فینګر لاک سره موږ تاسو کولی شئ کمپیوټر راخلاص کړو. دوهم یې پاسورډ دی کوم پاسورډ چې موږ تاسو عادي پاسورډ ورته ورکوو. درېیم یې فین پاسورډ دی او څلورم یې بیا پکچر پاسورډ دی. دې ټولو لارو سره اوس کولی شئ خپل کمپیوټر
را خلاص کړي. اوس کله تا یوزر اکاونټ را خلاص کړي نو تا د ساين ان اپشن لیکلی، ساين ان اپشن انتخاب کړي، د څلورو ډولو څخه چې هر ډول پکې خوښ وو نو هماغه ورته کلیک کړه تر څو پورې هغه ورسره راشي. نور له همدې تنظیماتو څخه وځو، موږ تاسو ته کوم د یوزر اکاونټ خپلو تنظیماتو ته پسې ورځو. چینج یور اکاونټ نیم دلته کولی شئ د خپل اکاونټ نوم ور بدل کړئ، هر نوم چې تا ورته ولیکئ. اوس زما د اکاونټ نوم عابد دی، فرض که زه ورته لیکم افغان ورته لیکم، زما د اکاونټ نوم به بیا ورسره افغان سي. چینج ور باندې کلیک کوم، اوس اتومات شکل سره زما د اکاونټ نوم افغان ته واوښتی. بیرته دې بدلوئ، هر نامه ده چې دې اړوئ نو صرف هغه نوم ورته ولیکه او اوکې که د اوکې کېدو سره خپله به تا ته هماغه نوم راسي. کلیک کړئ چینج نیم ور باندې، اوس به هماغه نوم چې تا ورته لیکلی دغه به ورته راسي. چینج یور اکاونټ ټایپ دلته د اکاونټ ډول ور بدلولی سي. موږ دوه ډوله یوزر اکاونټونه لرو، یو سټنډرډ یوزر اکاونټونه دي، بل اډمنسټریټر دي. سټنډرډ یوزر اکاونټونه غیر خپلواکه دي او په خپله خوښه سره کارونه نشي ترسره کولی، بلکې که چیرې ته د هغو له لارې کارونه ترسره کړې نو ستاسو به د اډمنسټریټر اکاونټ پاسورډ ضروري غوښتل کېږي. او اډمنسټریټر اکاونټونه هغه دي چې په خپل سر په خپله کولی شي، خپلواک اکاونټونه دي چې ټول تغیرات په کمپیوټر کې ترسره کړي. نو ته کولی شي د خپل کمپیوټر د اکاونټ چې دی هر ډول د څه اړوي هغه ډول ته بدل کړي. موږ تاسې نه بدلوو، پر همدغه اډمنسټریټر یې پرېږدو تر څو پورې بیا د یوزر اکاونټ له لارې څخه ټول تغیرات ترسره کړو. منیج انادر یوزر اکاونټ ور باندې کلیک کوو. کله چې منیج انادر یوزر اکاونټ کلیک کوي، اوس موږ تاسې د نورو اکاونټونو تنظیمات هم ترسره کولی شو. فرض کړئ زه دې اکاونټ تنظیمات ترسره کوم نو دلته لومړی راځي چینج یور اکاونټ نیم، لکه څنګه چې مو مخکې وویل د اکاونټ نوم بدلولی شو. کریټ ا پاسورډ اکاونټ ته یو پاسورډ ورکولی شو. موږ تاسې دلته ورته لیکو هر پاسورډ چې مو ورکوئ هغه پاسورډ ورکوو. فرض کړئ زه دا پاسورډ ورته ورکوم نو دا پاسورډ به دوهم ځل بیا ورته کلیک کړئ تر څو پورې همدغه پاسورډ راسي. اوس چې پاسورډ راغلی دلته پاسورډ هینټ ورته ورکړئ. پاسورډ هینټ کې کولی شئ چې هر څه چې ستا خوښ وي نو هغه ورته انتخاب کړئ. فرض کړئ زه ان ورته انتخابوم تر څو پورې ما ته پاسورډ را په یاد شي، خو پاسورډ خپله نه ورته لیکو، یوازې یو څه به ورته ولیکئ تر څو پورې تا ته پاسورډ بیا در یاد کړي. کریټ پاسورډ به ورته کلیک کوو، د دې اکاونټ لپاره نور همدغه پاسورډ جوړ شو. چینج اکاونټ ټایپ داسې کولی شئ ورته کلیک کړو، اکاونټ ټایپ بدل کړو لکه څنګه چې مو مخکې د بل یوزر په تنظیماتو کې وویل. ډیلیټ د اکاونټ کې کولی شئ د اکاونټ له منځه یوسئ. کله چې مو کلیک کړئ دلته ډیلیټ فایلز او کیپ فایلز راغلي دي، کولی شئ د اکاونټ د ډاکومنټو د ډیسکټاپ او د دې صفحو فایلونه له منځه یوسئ او یا یې سره وساتئ. فرض کړئ زما فایلونه هم نه دي په کار نو ورته ډیلیټ فایلز او دلته ډیلیټ اکاونټ کلیک کوم. کله چې مو ډیلیټ اکاونټ کلیک کړئ نو زموږ اکاونټ په مکمل شکل سره له منځه ولاړ شي او زموږ ستاسې به کوم یوزر چې وو هغه به راته پاتې شي او بل یوزر چې موږ تاسو ډیلیټ کړی وو هغه به له منځه ولاړ شي. د څه انتظار وروسته به ستاسو یوزر اکاونټ له منځه ولاړ شي. کوم یوزر اکاونټ چې تاسو را خلاص کړی دی هغه به در پاتې شي او مخکینی یوزر اکاونټ به له منځه ولاړ شي. او که چیرې غواړئ چې نوی یوزر اکاونټ جوړ کړئ نو په همدغه منیو کې د اخر ته راسئ، اډ ا نیو یوزر انفیسی سټینګ کلیک کړئ. کله چې مو کلیک کړئ اوس پیسي سټینګ ته تاسو راولي او پیسي سټینګ کې دلته تاسو کولی شئ چې نوی یوزر اکاونټ جوړ کړئ. تاسو دا ور باندې کلیک کړئ. کله چې مو کلیک کړئ نو دلته کولی شئ تاسو یوزر اکاونټ جوړ کړئ. لومړی به د یوزر اکاونټ نوم ورکړئ، هر نوم چې تاسو ورکوئ نو هماغه نوم به ورته ورکړئ. له نوم وروسته ته کولی شئ پاسورډ ورته ورکړئ. که د پاسورډ نه ورکوئ نو نیکسټ ور باندې کلیک کړه. د کلیک کولو سره به تا ته دوم یوزر اکاونټ هم جوړ شي. اوس په دې تنظیماتو کې موږ تاسې یوزر اکاونټ ولرو. موږ تاسې بیا له دې تنظیماتو څخه شاته ووځو تر څو پورې یوزر اکاونټ راته فعاله شي. کله چې د دې تنظیماتو څخه شاته ووتو نو اوس بیرته منیج اکاونټ ور باندې کلیک کوو. کله چې مو کلیک کړئ هغه یوزر اکاونټ راته راغلی دی او یوزر اکاونټ فعاله شوی دی. په دې هیله چې ویډیو به مو پوره کتلي. که غواړئ چې زموږ نور درسونه هم تعقیب کړئ نو د ټول درسونو لینک په ډسکرپشن کې د دې ویډیو موجود دی. تاسو کولی شئ له هغې لارې په اسانۍ سره تعقیب کړئ. تر بیا بل ویډیو پر الله سپارم. ښې چارې.